موږ جنګ نه خوښوو، موږ مجبور شو که نه، موږ نه پرېږدي که نه، موږ په چا پسې نه یو راغلي که نه. انګرېزان په موږ پسې راغلل، روسیان په موږ پسې راغلل، امریکا ناټو دا ټول په موږ پسې راغلل که نه. الحمدلله نن چې زه افغانستان ته راغلم، هغه کله چې میدانوي کې تیاره ودرېده که نه، زما پخوانۍ پریشانۍ ټولې ختمې شوې که نه، تکلیفونه، د خلکو استقبال، د خلکو الحمدلله که نه، دا لوی نعمت دی که نه. بیا تلم خوست ته مصب ځي په ځي که نه، ډېر سړی دی. استاد یاسر کیسه چې اوس پر ټول مونږ د ټول مجاهدین په دا نه یو مطمئن چې ته اوس ژوندی یې که ته شهید یې. که چېرته شهید وي چې مونږ د شهادت سول دي ته وکړو. په هره دعا کې مونږ دا وایو چې خدای که شهید وي د جنت په حورو غلمان یې ونیوځوي، او که بیا ژوندی وي خدای نو ډېرې خوشحالۍ دې نیولې دي، دا هم نیولې دي. داسې یوه ورځ چې دا مجاهدین ټول وي لکه ایسر ته چې ټول چې د ده نه مونږ تویږو ستړي ماشي وي، الله سره خو څه کمای نشته کوي. دا یوه یادونه کوو چې حاجي صاحب کریم نن زموږ د دې جومات میلمه بلل کېږي، او زموږ د دې افغانستان له هغه افتخاري شخصیتونو څخه دی چې د اسلام په ننګ او د وطن د ازادۍ دپاره تقریبا 21 کاله د امریکایانو د کرګړن زندان، د امریکایانو د ګوانتانامو د زندان، د امریکایانو ظلمونه او وحشتونه، د امریکایانو تورې پنجرې، د امریکایانو هغه سخت تحقیقونه، د امریکایانو هغه دربدرۍ چې موږ تاسو په دې هېواد کې شاهدانو، دا د اسلام د ازادۍ په خاطر، د اسلام او د هېواد د ازادۍ په خاطر او د اسلام د دفاع په خاطر باندې تېر کړي. انشاءالله له لمانځه نه وروسته به دی د ټول خوست میاشتو منځ کې 21 کاله دا داسې عمر دی چې ماشوم پیدا شي نو بلوغ خو څه کوي، د بچیانو خاوند هم شي، واده م ورته وشي او بچیان هم پیدا شي، پلار ګرځېږي. دومره دوره ده په دې کې به ډېر زموږ ځوانان په شهادت باندې رسېدلي وي، زموږ ډېر وروڼه به په خپل مرګ باندې وفات شوي وي، د ده همزولي ملګري به وفات وي. او نو غواړي چې د لمانځه نه وروسته د ټول خوست دپاره په همدې لوی جومات کې بس د همدې فاتحې په نمایندګۍ باندې یوه فاتحه هم ترسره کړي، او کوم وروڼه که د ده د ستړې مشي نه پاتې وي انشاءالله د ستړې مشي مراسم به هم درته ترسره کېږي. الله عز وجل د دې د قربانۍ قبولې کړي، او الله د دې د قربانیو له امله د دې نظام استحکام او مضبوطیا نصیب کړي. دعا وکړو. الحمدلله رب العالمین. اسلام په ټولو اړخونو باندې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي. یا الله زنانو ته چې کوم حقوق اسلام ورکړي دي رب کریم خدا د هغې د ادا کولو توفیق موږ ته را په برخه وګرځوي. اله العالمین خدا زموږ اذهان د اسلام په نور باندې منور وګرځوي. او بیا دعا وکوئ کریم حاجي صاحب چې څومره تکالیف تېر کړي دي رب کریم خدا ته ورته قبول کړي. نور څومره زندانیان وروڼه دي خدا د ټولو تکالیف قبول کړي. اله العالمین د شهیدانو شهادتونه قبول کړي. رب کریم خدا د مجاهدینو جهادونه قبول کړي. رب کریم اوږده ټوله دوره سخته دوره د ابتلا او د امتحان نه ډکه دوره په موږ باندې تېره شوه. ای الله په دې لاره کې چا څه نوعه قربانۍ ترسره کړي دي خدای ټولو ته قبولې کړي. راتلونکي کې خدای موږ افغانان بلکې په مجموع کې امت مسلمه له هر نوع ابتلاګانو نه وساتي. خدای موږ ډېر کمزوري یو، د ابتلاګانو مخه نه وینو، خدای بیا هم د امتحان نه وساتي. صلی الله تعالی علی رسوله خیر خلق. ډېر په تذیر یارولو چې راغلو زما مامور ته یې وویل چې دا چیرې دی؟ دلته ګرځي مثلا کله سره لار بار ګرځي، کله یو ځای کله بل ځای. یې ورته وویل چې په هر کې مات وي باید دغه نه وځي. امریکایانو ته په حق کې بالکل فیصله کړې ده چې یا یې وژني یا یې داسې کوي. بیا په دغې ورځ زه لاړم هغه ته منخل چې لاړم نص حلام له خبره یې فیصله شوې ده د وکړ ته وایي څه خبره ده ملکار غلا او دا خبره کوله دا خبره کوله اوس زما فیصله په اسمان کې بله خبره دا چې مطلب بیا کور ته راپسې راغله که نه چپی ووله که نه د کمپاین وله بله دا خبره جاسوسانو قدم په قدم هغه کوله که نه او داسې وار هم هغه امریکایان په هغه میدان کې مړه شول. ایو کس ته و چې نغرلته که نه اوس یې قبرونه په امریکا کې موجود دي که نه هر څوک چې ورته بس ګوري که نه هغه جاسوسان جسې کوله مطلب اکثر مړه شول وته نه شول که نه کمپاین والا چې کوم مړي هم پسې ولې که نه هغه مړه شول یا فرار شول ووتل که نه او زه بېرته راووتم. دا چا وکړل؟ لا اله الا الله. هغه خبره چې نبي علیه السلام مکه کې نه خبره خبرې کولې چې یا یې مړ کړئ یا یې ونیسئ یا یې مثلا جلا وطن کړئ که نه هغه خبره په ابوجهل هغه شوه که د واقع راووتو جنګ بدر کې مړ شو والله چې کوي د وځي که نه نبي علیه السلام 10,000 رکعت سره بېرته مکې ته راووت که نه
نو دا هر څه اعلی کوي که نه او نن زه جوړ ته ورغلم که نه هغه کسان زما باره کې فیصلې کول ټول مړه شول ووتل ذلیله که نه یو ځای بل ځای کې سپي مینځ رامېږي الحمدلله دین قیمتي دی دین سره چې هر څه ولګېدل قیمتي کېږي که نه زه په هر لحاظ کې کمزوری انسان یم ملګري دي جهاد ملګري ټول خو به هر حال که نه الحمدلله نن چې زه افغانستان ته ورغلم هغه کله چې میدانوي کې تیاره ودرېده که نه زما پخوانۍ پریشانۍ ټولې ختمې شوې که نه تکلیفونه د خلکو استقبال د خلکو الحمدلله که نه دا لوی نعمت دی که نه بیا تلم خوست ته د مصب ځي په ځي که نه ډېر سړی ته د نن ورځې وګورئ که نه خلکو څومره مینه وکړه څومره محبت وکړه بیا شیخ صاحب کومه دعاګانې وکړې سخت قادر وکړو که نه الله پاک دې قبول کړي الله پاک دې ورکړي نو الله پاک دغه نظام دی الله پاک قیم او دایم لري نور الله پاک دا ستونزې نه مشکلات ځکه چې افغانستان دومره پنډه باسي دومره شهیدونه باسو دومره ډېر څه د خپله چې د افغانستان کې بس لوړې ډبرې دي موږ جنګ نه خوښوو موږ مجبور شو که نه موږ نه پرېږدي که نه موږ په چا پسې نه یو راغلي که نه انګرېزان په موږ پسې راغلل روسیه په موږ پسې راغلل امریکا ناټو دا ټول په موږ پسې راغلل که نه نو الحمدلله که بعضې خلک یې رولي دعوت ورکوي اوس ملګري چې دلته بعضې کسان شته چې د ملک مالکان دي لکه څنګه چې الله پاک د وطن ملکیت رښتیني خلک دي الحمدلله که نه بس الله پاک موږ رضي وو الله پاک موږ دې نعمت باید شکر ادا کړو باید همدغه پېښه نه الله پاک موږ صفا شي شل یویشت کاله مخکې یا دویشت کاله مخکې یو رقم حالات بیا د منځ کې د شل یویشت کاله چې څنګه لرې کړو نو هغه څه چې مجاهدینو وي یا علماو خلکو ته بیانول چې اسلام آخري برای د اسلام بیا به فتح سي نو هغه خو د قرآن کریم په ایتونو یقین وکړه نور خو داسې کوم ظاهري اسباب شیخونه وو ظاهري اسبابو په لحاظ خبرې به هغه چا چې په قرآن کریم یقین نه و دروغ به یې تبلیغوي څه خندل وي وختي به د سړي په قرآن کریم نه یا یقین مضبوط شي ایمان یې قوي شي په اسلام یا عقیده مضبوطه شي عملي وویني زه د قرآن کریم آیتونه لکه د صرف وجود کې چې موږ ته برېښي چې کومې وعدې الله عز وجل موږ سره کړې وي هغه موږ په خپلو سترګو ولیدلې نو الله عز وجل نوره څومره چې ملګري دي کفارو سره بندیون دي خدای دې زر تر زره نجات نصیب کړي دا هغه څو کیسې ډېرې دردمنې دي سړي زړه ډېر دردوي یو دغه د استاد یاسیر کیسه چې اوس پر ټول مونږ د ټول مجاهدین په دا نه یو مطمئن چې ته اوس ژوندی یې که ته شهید یې که چېرته شهید وي چې مونږ د شهادت سول دي ته وکړو په هره دعا کې مونږ دا یو چې خدای که شهید وي د جنت په حورو غلمانې ونیوځوي او که بیا ژوندی وي خدای نو ډېرې خوشحالۍ دې ارنیولې دي دا هم ارنیولي داسې یوه ورځ چې دا مجاهدین ټول وي لکه صاحب ته چې ټول چې د ده نه مونږ تویږو ستړي ماشي وي الله سره خو څه کمای نشته که خدای عز وجل د دې ظالمانو جیلونه دغسې موت کړي څومره یو استاد یاسیر نه داسې په زرګونو استاد یاسیر دي غوندې خلک دلته بندیون دي خپله د پاکستان علما بندیون دي مجاهدین بندیون دي خدای عز وجل د زر تر زره نجات نصیب کړي الله څخه